أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے مؤمنانو انفقوا خرچ کړئ د الله په لار کې خرچ کړئ مما د هغه مالنا رزقناکم چې درکړې دي مونږ تاسو ته من قبل ان مخکې د دې خبرنا یاتیا چې راشي یوم داسې ورځ لا بیع فيه چې نا اغستل خرڅول وی په هغه کې بیع نوی په هغه کې ولا خلة او نه پکې دوستی او مرګرتیا وی ولا شفاعة او نه سفارش وی والکافرون او کافران هم الظالمون هم دی ظالمان دی الله لا اله الا هو الله لا اله نشته د لایق د عبادت نشته د معبود برحق الا هو مگر دغه یو الله دی الحي القيوم الحي جون دی القيوم او د ټولو قائمون کې دی یا جون دی او قائم پاتې کیدون کې دی لا تاخذه سنه ننی سیدلرا پرکالی ولا نوم او نخوب یعنی نه په پرکالی راځي فالله تبارک وتعالى باندې او نه په خوب راځي له د پاره دی ما هغه سو فی السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض او هغه سو چې په زمکو کې دي من ذا الذی سوق دی هغه کس یشفعو چې شفاعت به وکي سفارش به وکي عنده دتا الا باذنه مگر د الله په اذن باندې يعلم پوهیږي ما په هغه س باندې بین ایدیهم چې د دین اړوان دیو وما او په هغه س باندې خلفهم چې د دوی نه رستو ولا یحیطون او دوی احاطه نشي کولی بشیء من علمه پس سیز باندې د علمنا الا بما شاء مگر دغه چې اوغاړي الله تبارک وتعالى وسع کرسیه السماوات وسع کرسیه او راګیر کړي دي فراخ دي کرسی د هغه اسمانونو ته والارض او زمکی ته یعنی د الله تبارک وتعالى بادشاہي او حکومت د زمکی او اسمانونو باندې خور دي وسع کرسیه السماوات والارض راګیر کړي دي کرسی د هغه اسمانونه او زمکه د لفظي ترجمه شو با محاوره ترجمه شکو وسع کرسیه السماوات والارض د هغه حکومت په اسمانونو او زمکه باندې دی ولا يؤوده او نستړي کوي دلرا حفظهما حفاظت د دغه دواړو د زمکه او د اسمان وهو العلي العظيم او الله تبارک وتعالى اوچت دی او لوی دی لا اکراه نشته دی زبردستی فی الدین په دین کې قد تبین په تحقیق سره ښکار شوی دی الرشد هدایت من الغی د گمراهینا فمن پس هغه څوک یکفر بالطاغوت چې دی انکار کوي د شیطان نه اونمني شیطان ويؤمن بالله او ایمان وروړي ایمان ولري په الله تبارک وتعالى باندې فقد خامخ نو په تحقیق سره استمسک د نیولې ده بالعروه الوثقا کړای مضبوطه لن فصام لها داسې کړای لن فصام لها چې نشته د ماتېدل دی لرا والله او الله تبارک وتعالى سميع اوریدن کې دی علیم او پوه دی الله تبارک وتعالى چې دی ولی الذین دوست د هغه کسانو دی آمنو چې ایمان قبول کړي دي یخرجهم روباسی دوی لرا من الظلمات د تیارونا الى النور رڼاتا والذین او هغه کسان کفرو چې کافران دي اولیاءهم د دوی دوستان الطاغوت شیطانان دي یخرجونهم روباسی دوی لرا من النور د رڼانا الى الظلمات د تیارو طرف ته اولئک اصحاب النار دغه خلق صاحبان خاوندان د اور دي هم فيها خالدون ویبا پدې اور کې همیشه